یو غریب سړی او یو سینځهه. یو غریب سړی و چې هر وخت په سیند غاړه میانو نیولو له تلو، او د څو ورځو راس یې میان ونه نیول، او ډېر زیات خفه ناست و چې یو سینځخ پرې راغی. دا زه ډېر پریشانه ینمه، څه خبره ده؟ د څو ورځو نه په کور کې د خوراک څه نشته، ماشومان مې وږي دي، ځکه خفه ناست یم. ته داسې وکړه، د قرآن تلاوت وکړه، دعا وکړه، تعالی به خدای پاک ډېر څه درکړي او د خوراک دپاره به الله فروټ هم درکړي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. دا فروټ والا څه وخوره او څه کور ته اوسه، او دا سونه والا هر څه کا ځان له پسې کار روزګار روان کا. الله پاک هر چا له روزي ورکوي، په دې اوبو کې په زرګاو مخلوق له روزي ورکوي. خفه کېږه مه او ځان له څه کار روزګار روان کا.